السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست انګلیسي زده کړې ته. څرنګه پوهیږئ انګلیسي جملې موږ اکثره جوړو. دې ځل هم موږ د بګنر دپاره جوړ کړي، خاص بګنر دپاره کوم چې د انګلش اولنی سټیجز کې دي، غواړي انګلیسي زده کړي او جملې تکراري کړي. نو هغوی کولی شي زموږ یو شپږ پوښتنې دي او په مختلف ډوله جوابونه یې دي هغه وګوري تر څو لږ ښه پوه شي. ټول وړاندې انګلیسي سوال او جواب. لومړی چې کوم زیړ خط باندې دی دا سوال دی او لاندې چې کوم بانجاني غوندې خط دی دا چې دی جواب دی. ټول نه وړاندې لومړی Who are you? Who are you؟ چې تا نه څوک پوښتنه وکړي ته څوک یې درته وایي څوک یې، نو موږ څنګه ورته ویلی شو I am Ali. I am Ali. زه علي یم. یعنې who are you ته څوک یې، لومړی جواب کې ورته ویلی شو I am Ali. ته به ورته خپل نوم ووایې، یو داسې طریقه ده چې ته ورته وایې I am Ali، زه علي یم. دویم دا چې my name is Ali، زما نوم علي دی، یعنې خپل نوم به ورته واخلې زما نوم علي دی. صحیح شو؟ اوس راځو لاندني ته دویم پوښتنې ته. دویم پوښتنه څه رقم ده؟ کله چې څوک ستا نه د عمر باره کې پوښتنه کوي. په اسانۍ چې کوم لومړۍ پوښتنه وه هغه د پهچان یعنې د دغې د شناخت دپاره هغه کارېدل. اوس دا چې د عمر په لحاظ باندې What's your age؟ What is your age؟ یا What's your age؟ څو کلن یې یا ستا عمر څومره دی؟ دواړه یو شی معنا ورکوي، څو کلن یې یا ستا عمر څومره دی. نو دې چې دی لومړی جواب یې څه رقم وی I'm 22 years old. I'm 22 years old. زه 22 کلن یم. I'm 22 years old یعنې زه 22 کلن یم. او دویم جواب چې دی my age is 22. My age is 22. زما عمر 22 کاله دی. دې دا مقصد دی زما عمر 22 کاله دی. تاسو پرې ورسېدئ لومړی د شناخت دپاره او دویم کله چې تاسو څوک د عمر پوښتنه کوي تاسو په هر ډول په هره طریقه جواب ورته ورکولی شئ چې څه رقم تاسو ته مناسب ښکاري. ښه اوس راځو دریم پوښتنې ته. دریم پوښتنه څه رقم ده؟ کله چې یو څیز باره کې ته پوښتنه کوې د هغې د قیمت باره کې دا بیسیک کوېسچنز دي، بیسیک پوښتنې یعنې د بنیادي پوښتنې چې دا هر ځای کې پکارېږي. څنګه چې د یو شي معلومات کې څه رقم په قیمت معلوماتو کې how much is this؟ how much is this؟ چې قیمت یې پرې نه وي لیکل ته به ورته د دې قیمت څو دی، یعنې مقصد دا د دې قیمت څو دی. صحیح ده؟ که چیرې د تا نه پوښتنه وشي نو ته به څه رقم جواب ورته ورکوې لومړی it's $20. It's $20. دا په $20 دی. دا یعنې یو شی دی دا به ورته ویل کېږي it's $20 یا 20 افغاني یعنې 20 افغانۍ. صحیح شو؟ دویم ورته څنګه ویل کېږي it costs $20. it costs یعنې دا په $20 تمامیږي. دواړه یو شی دی چې هر رقم تاسو ورته ویلی شي تاسو ته مناسب ښکارېږي تاسو هماغه ورته کارولی شي. صحیح شو؟ اوس لاندنی څلورم نمبر پوښتنه where is my key؟ where is my key؟ زما کلي چیرته ده؟ where is my key؟ زما کلي چیرته ده؟ لومړی it's on the table. it's on the table یو کلي ته دلته it's راځي it's on the table. دا په میز ده یا په میز ده لنډ جواب چې ورته ورکړي دا په میز ده یا په میز ده. دویم I don't know. I don't know زه خبر نه یم یا ما ته معلومات نشته. دواړه معنا دلته ورکوي زه خبر نه یم یا ما ته معلومات نشته. صحیح شو؟ ښه دلته اوس یو بله پوښتنه چې اکثره جملو کې تکرارېږي یا ویل کېږي. پنځم نمبر where are you؟ where are you چیرته یې؟ اکثره دا کارول کېږي زیاتره خلکو ته چیرته یې؟ نو څنګه ویل کېږي لومړی I'm at home. I'm at home زه په کور کې یم. I'm at home زه په کور کې یم. او دویم I'm in بازار. I'm in بازار زه په بازار کې یم. I'm at school زه په مکتب کې یم. I'm at school زه په مکتب کې یم. I'm outside زه بیرون یم د باندې یم. داسې ډېر زیات جوابونه ورکول کېدلی شي. صحیح شو؟ شپږم how is everything؟ how is everything؟ how is everything؟ هر څه څنګه دي؟ هر څه
څنګه دي یا څنګه دي یعنی معلومات کول چې څنګه یو کوټې ته داخل شو ګور ټول چپ ناست دي ته پښتنو کې جانه how is everything صحیح شو نو هغه ته جواب کې چې وي everything is okay everything is okay هر څه ښه دي یعنی قلاري ده دویم جواب I am confused زه ورخطا یم یا زه تشویش کې یم confused ویل کېږي ورخطا تشویش کې چې ګډ وډ وي اصل کې زمونږ ذهن ګډ وډ وي چې نه پوهېږم څه شی وکړم هغې ته confused ویل کېږي صحیح شو I am confused زه ورخطا یم یا I don't know دلته هم کارولی شي چې زه ورته I don't know زه نه پوهېږم یا خبر نه یم نو دوستان دا بیسیکس کوېسچن بیسیک یعنی بنیادي پوښتنې د بګنر والو دپاره صحیح شو نورو لغاتونو او ویډیوګانو دپاره تاسو کولی شئ زموږ چینل وګورئ او یا یې سبسکرایب کړئ مننه